شیخ چلی یو ورځ په کښتۍ کې ناست و. د لمر وړانګې ډېر تودې وې، خو د شیخ چلی پام په بله څه باندې و. هغه په دوامداره توګه اسمان ته کتل او فکر یې کاوه، که زه د مرغانو په څېر الوزم نو کولی شم د نړۍ ټول ښکلي باغونه ویم. د شیخ چلی ملګري راغلل او پوښتنه یې وکړه: شیخ چلی ته په څه فکر کوې؟ زه فکر کوم چې یو ورځ به زه الوزم او د ښار ټول ماڼۍ به وویم. ملګري وخندل او ویل: شیخ ته خو مرغه نه یې، خو ستا خوبونه ډېر عجیب دي. شیخ چلی وخندل او ځواب یې ورکړ: ملګرو، خوب لیدل هم ضروري دي. که موږ خوبونه ونه ګورو ژوند به څنګه خوندور وي. شیخ چلی بیا په خپل ذهن کې پلان جوړول پیل کړل چې څنګه ښار ته الوتنه وکړي. هغه د کښتۍ په ځمکه کې ځینې لرګي او کالي راټول کړل. شیخ چلی د لرګو څخه یو لوی له هوا باز جوړ کړ چې لږ داسې و لکه یو وړوکی هوایي الوتکه. شیخ چلی ویل: اوس وګورئ، زه به الوزم او ټول به حیران کړم. هغه د خپلو ملګرو د ښودلو لپاره یو کوچنۍ تجربه وکړه. شیخ چلی لږ څه په هوا کې د الوزېدو هڅه وکړه، خو هغه په ځمکه ولوېد او په دوړو کې وبهېد. ملګري وخندل او ویل: شیخ ته فکر کوي چې څوک په ځمکه ناست هم الوزلی شي. شیخ چلی لږ څه شرمنده خو په خندا سره ویل: دا خو پیل دی، اصلي سفر لا پیل شوی نه دی. شیخ چلی د خپل کښتۍ په غاړه کښېناست او فکر یې وکړ: که زه د مرغانو سره خبرې کولی شم نو هغوی به ما ته د الوزېدو راز وښیي. شیخ چلی یو مرغه ته نږدې شو او ورته وویل: ای مرغه، ما ته الوزول زده کړه. مرغه وخندل او وویل: شیخ چلی که ته غواړې الوزې نو تر ټولو مخکې په خپل زړه کې زړورتیا پیدا کړه، بیا د پښو پر ځای د خپل ذهن وزرونه پیاوړي کړه. شیخ چلی حیران شو، فکر یې وکړ چې د ذهن وزرونه څه معنی لري. آیا زه واقعا د خپل ذهن په ځواک سره الوزې کولی شم؟ شیخ چلی په خپلو سترګو کې یو ځلنده رڼا ولیده او پریکړه یې وکړه چې شپه په پټه یو لوی ونه ته لاړ شي او یو نوی پلان جوړ کړي. بلې ورځې شیخ چلی په کښتۍ کې یو عجیب ژوی ولید. هغه لږ داسې ښکارېد لکه د خرګوش او بانشر ګډ شکل. شیخ چلی وخندل او ویل: دا کوم ژوی دی؟ ژوی ځواب ورکړ: زه ستا مرسته کوونکی یم. که ته الوزې غواړې نو زه به تا ته لارې او چالونه وښیم. شیخ چلی خوشحاله شو او د ژوي سره تمرین پیل کړ. هغوی دواړه په کښتۍ کې منډې وکړې. ټوپونه یې وهل او خپلو خیالونو ته یې په هوا کې ازادۍ ورکړه. شیخ چلی له ژوي څخه پوښتنه وکړه: آیا زه واقعا الوزلی شم؟ ژوی وخندل او ویل: کیدای شي که ته د خپل ذهن ځواک څخه د الوزېدو رازونه وپوهېږې. شیخ چلی بیا خپل له هوا کعبه وتیار کړه او له ژوي سره یې د لومړي لوی تجربې کولو پرېکړه وکړه. ورځ شیخ چلی او د هغه عجیب ملګری د کښتۍ تر ټولو لوړې ونې نه الوزېدو لپاره تیار شول. شیخ چلی ویل: که زه نن الوزم نو ټول به حیران شي. ژوی ویل: زړه مه بایلوته کولی شي. شیخ چلی د خپل ذهن وزرونه ته سور کړل، د هوا کعبه یې کلکه ونیول او